الله أكبر. الله تعالى دير لويدي. سبحانك اللهم فاكيد تعالى رأي الله وبحمدك أو خس صفتنا دي تعالى را وتبارك اسمك أو بركة على دي نمستا وتعالى جدك أو شد شانستا ولا إله غيرك أو نشتد لايق دبندگي أو عبادت بغير لتانا حسوك. أعوذ بالله پنا غوارم پا اللہ تعالی سرا من الشيطان الرجيم د شیطان رټلی شوینا. بسم الله شروعكم پنم دا الله الرحمن الرحيم چه عام مهربان و خاص رحم کون کے دے. الحمد لله صفتنا د کمال طول خاص اللہ تعالی لردی. رب العالمین چه پالون کے د طول مخلوقات دے. الرحمن الرحیم داسی اللہ چه عام مهربان و خاص رحم کون کے دے. مالک یوم الدین مالک و بادشاہ دے دو رزید جزا. ایاک نعبد مخاست عبادت کو و ایاک نستعین او خاستان مدد غارو. اهدنا الصراط المستقیم یا اللہ اخای مکتلار برابر. صراط الذین انعمت علیہم لار دہا غکسانو چتا پہا غیبان دی احسان کردے. غیر المغضوب علیہم نلار دہا غکسانو چی پہا غیبان دی غضب کرے شوے دے. ولا الضالین او نلار د گمراہانو. آمین. اے اللہ جل جلالہ زمن دعا قبول کری. بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ تعالی الرحمن الرحیم چی عام مہربان و خاص رحم کون کے دے. قل هو اللہ احد وائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ جل جلالہ یو ذات دے. اللہ الصمد اللہ جل جلالہ بی حاجت و بی نیاز دے. لم یلد ند اللہ جل جلالہ سخسوک زگی دلی. ولم یولد او نا اللہ جل جلالہ لچا سخزگی دلے دے. ولم یکن له کفوا احد او نشتد دا اللہ جل جلالہ پشان حسوک. اللہ اکبر اللہ تعالی دیر لوی دے. سبحان ربی العظیم پاکی دا رب زمال را چلوی دے. سمع اللہ لمن حمده اوری او قبلوی اللہ تعالی وینا دہا غچا چی سوک دہا غصفت کوی. ربنا لك الحمد اے رب زمنگا تعالی رحمد ندی. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدنا دیر طیبا پاک مبارکا فیه چی برکتنا پکیا چولے شوی دی. اللہ اکبر اللہ تعالی دیر لوی دی. سبحان ربی الاعلا پاکی در رب زمال را چی دیر اچت دی. اللہ اکبر اللہ تعالی دیر لوی دی. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني یا اللہ ما تبخنا وکړي او په ما رحم وکړي. واهدني او ما ته هدایت وکړي. وعافني او ما روغ کی د هر قسم مصیبتنا. وارزقني او ما ته پاک او حلال رزق را کړي. الله اکبر الله تعالی ډیر لوی دی. التحیات لله طول وینا والا عبادتنا خاص الله لردی. والصلوات او بدنی عبادتنا. والطیبات او مالی عبادتنا طول خاص الله لردی. السلام علیک سلام دی پتا باندی. ایها النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمت اللہ او رحمت اللہ تعالی دیوی. وبرکاته او برکت هغه دیوی پتا باندی. السلام علینا سلامت یاد اللہ تعالی دیوی پمونږ باندی. وعلى عباد الله الصالحین او دا اللہ تعالی پر
پټولو نیکانو بندگانو باندې اشهد ان لا اله الا الله ز گواهی ورکوم چې نشته د لایق د عبادت بغیر د الله تعالی نه هیڅوک واشهد او ز گواهی ورکوم ان محمدا عبده ورسوله چې یقینا محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بندو د هغه رسول دی اللهم صل على محمد الا ترحمتنا وليجي بمحمد صلى الله عليه وسلم باندي وعلى آل محمد او بكورنيد محمد صلى الله عليه وسلم باندي كما صليت لك سنجتا رحمتنا ليجليو على إبراهيم فإبراهيم عليه السلام باندي وعلى آل إبراهيم او بكورنيد إبراهيم عليه السلام باندي إنك حميد مجيد بشك تستعيل شوي مجيد أو شان ولاي اللهم بارك على محمد يا الله تعالى بركتنا وليجي فمحمد صلى الله عليه وسلم باندي وعلى آل محمد أو بكورنيد محمد صلى الله عليه وسلم باندي كما باركت على إبراهيم لك سنجتا بركتنا ليجري فإبراهيم عليه السلام باندي وعلى آل إبراهيم أو بكورنيد إبراهيم عليه السلام باندي إنك بشكة حميد استعليش مجيد نوشت شان ولاي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلا زبنا يغارم فتابوري دا عذاب دا جهنمنا وأعوذ بك من عذاب القبر او پناهی غواړم پتا پوری د عذاب د قبرنا واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال او پناهی غواړم پتا پوری د دجال د فتنینا واعوذ بك من فتنة المحيا والممات او پناهی غواړم پتا پوری د فتنی د ژوند او د مرګنا اللهم ربنا الا زمونږ رب آتنا راکی مونږ في الدنيا حسنه فدنيا کی خست جن وفي الآخرة او پاخرت کی حسنة خست جن د جنت وقنا عذاب النار وقنا او اساتم عذاب النار عذاب دورنا السلام عليكم ورحمة الله سلامتي او رحمت الله تعالى دی پتا سبحان دی